هغه څلور لارې چې په تیر کې نومونه د اشخاصو له لوري انحصار شوي و. اسلامي امارت یاد څلور لارې بیرته په پخوانیو نومونو ونومول. په کابل کې هغه څلور لارې چې د تیرې ادارې پر مهال د اشخاصو په نومونو نومول شوي و، خو اوس اسلامي امارت یاد څلور لارې بیرته په پخوانیو نومونو ونومول چې له ډلې عبدالحق څلور لارې په مکرویانو او د مسعود څلور لارې د امیر روغتیا په څلور لارې ونومول. د یاد څلور لارو د نومونو د بدلیدو په اړه د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو مرستیال مهاجر فراهي داسې وایي: دا چې د کابل په ښار کې د ځینې څلور لارو نومونه بدل شوي دي. لامل او علت یې دا دی چې وړاندې د نور نومونه وه او بیا د ځینو خلکو له طرفه په شخصي نومونو باندې نومول شوي وه. د دې دپاره چې کله ناکله داسې موضوعات خلک ځینې حساسیتونه ورسره لري، نه غواړي چې د شخصي خلکو په نومونو باندې ځایونه یاد شي. د دې دپاره اسلامي امارت مسؤلینو بیرته دا نومونه تبدیل کړه هغه پخوانیو نومونو ته، ځکه له ډېر وړاندې څه دا نومونه د خلکو په ذهنونو کې وه او همدا ډول دا ځینو ادارو ته نږدې وه. مثلا د روغتیا څلور لارۍ چې دلته د روغتیا وزارت په څنګ کې نږدې ورسره پروت و، نو د دې وجې څخه یې بیرته خپل اصلي و پخواني نومونو باندې ونومول. همدارنګه فراهي زیاته کړه د رئیس الوزرا د ځانګړي فرمان پر اساس هیڅوک نشي کولی چې په خپل سر د څلور لارو پارکونو او کوڅو نومونه بدل کړي. داسې شیان دا یوازې او یوازې اسلامي امارت ریاست الوزرا د دې صلاحیت لري. تاسو مخکې کېدلی شي یو فرمان لیدلی و چې هغه کې ویل شوي و چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولی چې د سیمو، ځایونو، لارو او سړکونو نومونه بدل کړي. د کابل ښاریان د اسلامي امارت له دغه اقدام څخه خوښ دي. په خبره یې په تیر کې همدا څلور لارې د تیرې ادارې د ځینو چارواکو په نومونو یادېده. امارت اسلامی بسیار کارهای خوب میکنه. این چاره‌ای سابق به نام چاره مسعود بطالب به نام چاره‌ای سطامه تبدیل شده. بسیار از این کارشون خوش هستیم. مقصد ما سر از است که ما از دولت فعلی ما بسیار خوش هستیم که چاره‌ای وزارت چاره‌ای مسعود به چاره‌ای سطامه تبادله شده. ما بسیار خوشحال هستیم. دا اقدام نیک اقدام ده، ځکه چې د شخصي چاته هغه نه لري، ارتباط نه لري. دا خاص محکمې دغه څه ته وایي چې مثال وزارت د څلور لارې چې ورته وایي روغتیا وزارت دې خوا ته هر طرف ته معلومه ده، چاته مشخص چا په نوم باندې نه ده چې وایي دا والا فلاني شخص په نوم باندې چاره‌ای ده هماغه په لار باندې نه. دا خاص داسې نیک عمل ده چې ځکه چاره‌ای موږ ورته چې وایي د عامې روغتیا څلور لارې د خلکو ته ټول یو نیک اقدام، نوی قدم ده. له هیره دې نه وي چې له دې وړاندې د هوایي میدان په شمول د پوهنتونونو او ځینو څلور لارو څخه د اشخاصو نومونه لري او بیرته په خپلو پخوانیو نومونو ونومول شول. محمد عمران سرکوټوال، حریت راډیو، کابل.